बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ تیر کلاس کې د ایکسل پروګرام په فونټ الاینمنت او فایل مینو باندې کار کړی دی. په هوم مینو کې په فونټ او الاینمنت باندې او فایل مینو باندې موږ کار کړی دی. نو بیرته راځو موږ نن په نمبر فارمټ باندې کار کوو، دارنګه سټایلز باندې او کلیپ بورډ باندې کار کوو. نمبر فارمټ زه به څه ډیټا ځان سره واخلم. مثلا ما سره نیم دی، پوزیشن دی او سیلری ده. څه ده موږ سره به د ډیټا موجوده وي. په دې لپاره زه نوم هغه اخلم، ډیټا اخلم. فرض کړه نومونه موږ سره علي دی، ولی دی، ساجد دی، خان دی، جان دی او زاهد دی، احسان دی، عبید دی، همدارنګه انعام دی او داسې مثلث نومونه دي. دې کې زه د دې پوزیشن اخلم. ما سره پوزیشن لري، فرض مثال څوک ټیچر دی، څوک انسټرکټر دی، څوک منیجر دی، څوک جوړی دی، هیډ اف ډپارټمنټ دی، مختلف قسمه پوزیشن لري. بیا دغه لپاره زه سیلری نه اخلم چې پلان کې دومره سیلری، پلان کې دومره معاش اخلي، پلان کې دومره معاش اخلي. پوزیشن ما سره دی، فرض کړه ما سره منیجر دی، څه ده همدارنګه ما سره انسټرکټر دی، انسټرکټر څه ده او دارنګه دا ما سره چې دی ایچ او ډي دی. دا دوباره زه به دوباره کار کوم. بس سټور واخلم، تبه ډرایګ کوم داسې چې دوباره ما سره تکرار شي. یو څه معاشات دي دا به زه واخلم مختلف قسمه، چاته به 10,000 واخلو، چاته به 20,000 واخلو، چاته به 40,000 واخلو. دا به زه څه مختلف کوم. دلته به زه ولیکم فرض کړئ آی ټي منیجر، آی ټي شو ده. لاندې به موږ سره ایچ آر شي، لاندې به موږ سره اډمین شي، اډمین، لاندې به موږ سره فاینانس شي. سمه ده. اور دا به لیکچرر کو. سمه ده. اسې معاشات به زه مختلف قسمه واخلم. چاته به 20,000 بیرته واخلو، چاته به 15,000 واخلو، چاته به 13,000 واخلو، چاته به 1,20,000 واخلو، چاته به 80,000 واخلو. مثلا داسې ما یو څه ډیټا واخیستله، دې زه یو څه کلر ورکوم، څه ده یو څه ټکس زیاتوم. داسې ټکس به البته ټول ته زیات کړئ چې لږ ښه ښکاره شي. صحیح ده. دا به ورته کم کوم داسې. او دې ته به زه آل بارډرس ورکوم چې ما سره واخیستل شي ټیبل په شکل کې. همدارنګه دې ته به زه یو داسې کلر ورکوم چې ښه ښکاره شي ما سره. دا زیړ کلر شي. دغه ځینې ډیټا نه ښکاري، دا به زه ډبل کلیک وکړم، دا هم ښکاره شي ما ته، دلته نه ښکاري، دا هم ښکاره شي. داسې ما سره ډیټا موجوده شوه دلته. صحیح ده. د دې ټوټل دلته زه وباسم چې ما باندې مطلب د ادارې دومره کارمندان دي، د دې څومره پیسې ما باندې راځي. صحیح ده. بس زه خو دغه دواړه سیټونه به زه سره سنټر او مارش ته یو سمه، دا به زه ټوټل ولیکم. صحیح ده. دا به زه الټ ایکول شارټکټ دی ښه، ډایرکټ راسته څه کېږي ورته څومره مو سیرونه ټول جمع کېږي سره. بیا ورته سره زه سم فنکشن باندې کار کوو انشاءالله. زموږ را روان درسونه کې په فنکشنز باندې کار کوو. د ټول ما سره څه واخیستل شو، مجموعه ما سره واخیستل شو، دومره روپۍ مو سره ټوټل د دې راځي. څه ده. دې ته به زه هم یو څه کلر ورکوم او یو هغه به ورته ورکوم، دا شاته به هایلایټ هم کوم، هایلایټ همدا زیړ کلر سی دی. سمه ده. اوس موږ سره نمبر فارمټ دی. نمبر فارمټ کار څه کوي؟ دا نمبرز دي که نه، دې سره به یو فارمټ تاسو ته ورکوي. څنګه فارمټ تاسو ته درکوي؟ دا 20,000 دي، دا 20,000 دي څه شی؟ کومه سي کرنسي ده؟ ډالر دی، افغانۍ دي، څه شی دي؟ دا به تاسو ته شو کوي. له دغه ځای نه سټارټ اخلو، له دې ځای نه. او هر هغه چې داسې چې کله کلیک کوئ تاسو ته معلومات کېږي چې دا اوس په کوم ټایپ کې دی، دا نمبر په کوم ټایپ کې دی. ټول د نمبر سره روان دي. زه اوس دلته راځم، دا ټول سلیکټ کوم داسې ده.
دام سره زه راځم زه ورته وایم چې دا ډالر دي ما سره زه اوکې کوم داسې وګوره دا هغه ټول هغه شو ځکه دې کې نه ځایږي دا به درته څنګه کوم ډبل کلیک کوم دا به دا څنګه شي ځای به شي تاسې وګورئ هر سره د ډالر علامه راغله خو دې سره څنګه 2 صفرونه ورته اضافه شو دا اشارې نه وروسته صفر چې داسې پیدا هم نه کوي هېڅ معنا نه لري داسې ختمول غواړئ که نه کله داسې کلیک وکړئ دی ختمېږي که بېرته ورته راچوئ بېرته ورته څنګه اضافه کوئ دا کومه معنا نه لري دا صحیح ده ها دا زه فرض کړه ډالر نه غواړم بېرته ډالر ختمومه زه څه ورته وایم ما سره ته څه شی واخله پاونډ واخله دا به څنګه شي ما سره پاونډ به شي که وایم چې نه پاونډ هم واخله یورو ما سره واخله یورو به شي که وایم چې نه ما ته چینیز ین واخله دې ینې درته واخیستل او همدارنګه ته وایې چې مطلب فرینچ روپۍ ما ته واخله فرینچ روپۍ هم درته اخلي او افغانۍ کې اخلي ته راشه مور ته به راشي ښه ته به راشي ته دې کلیک وکړې مور اکاونټینګ فارمټس دي صحیح ده ته څه شی دی کرنسي ده که نه کرنسي ته به څه شی سرچ کړې افغانۍ ورته وایي اے اف این څه شی ورته وایي اے اف این دې مې وویل اے اف این دا وګوره دا اوکې کا فین ټول سره افغانۍ راغلی که ته مطلب د افغانۍ داسې نه غواړې داسې په خپله لکه لیکي چې افغانۍ غوندې لیکي که نه مطلب کسټم هغه غوندې لیکي په خپله خوښه یې لیکي که نه دې دپاره به ستاسو کسټم ته به راشئ افسې انتخاب کړئ دا به ټول ختم کړئ صفر به ووهئ بیا به تاسې کوټیشن واخلئ هغه ډبل کوټیشن نه دي دا به واخلئ یو څه سپیس به ورکړه راسي دا به ولیکو افغانۍ بیا به کوټیشن پسې بند ته به څنګه شي هغه افغانۍ لفظ به داسې اضافه شي تاسې کسټم کې که افغانۍ نه اخلئ خپل کوم نوم ورته ورکوئ ځان هم یو کرنسي ورته ورکولی شي بیټ کوین ورکوئ بل شی ورکوئ بل شی ورکوئ که څه موجود او خو استعمال یې کړئ که څه موجود نه ځان یې ولیکئ ورسره نو دغسې کېږي دا طریقه ده په دې باندې انشاءالله پوه شوئ ها بیا د جنرال ته اړوند ساده ارقامو ته بېرته رارسي نو دا د کرنسي اړوند خبرې دي همدارنګه دا موږ سره د نمبر په شکل کې د کرنسي په شکل یو اکاونټ ډاټ دې باندې انشاءالله یو جلا جلا کار کوو دا دویم آپشن دی موږ سره پرسنټیج دی پرسنټیج فیصدي ده خو دې کې یو مسله ده زه چې کله څلور وهم زه 4% ده که نه زه په دې باندې کلیک کوم داسې چې دا وهم زه به 2 صفر اچوم کېږي 400% او ته ما 100 کې ضربې داسې هسې فکر کېږي دا 100 کې ډایرکټ ضرب شي نه خو تاسو ته چې فیصدي اخلئ که نه د هغې طریقه څه شی ده 4 وهئ او داسې شیفټ ونیسئ 5 کې دا سره پرسنټیج موجود دی دا ووهئ ستاسو چې کوم هدف دی که نه هغه به تاسو ترلاسه کوي 4% داسې ورسېدی په دې باندې همدارنګه دا عدد دي ما سره که نه دې عددو کې نه دی تاسې پام کړی مونږ چې یویز لسیز سلیز دارې سره باید منځ کې اقامه اضافه شي نو هغې دپاره تاسو څه وکړئ دا ووهئ چې ما ته پته ولګي چې دا زریز خانه ده دې نه خواته بیا دا نور چې دی دا د سریزو خانه ده دغه د کامې دپاره دا یوز کېږي دا علامه او صفرونه چې شاته اضافه شوي دي په دې باندې ختمولی شئ بس د دې اپشنونه چې دی دغه کار دی تاسو سره ورسېدی په دې باندې انشاءالله همدارنګه موږ سره اکسل کې چې کله موږ یو نمبر څه اخلو که نه نو د هغې فارمټ موږ سره اخلي بس مثال زه اوس ټلیفون شمېرې اخلم ما سره ټلیفون شمېره زه لیکم صفر واویا فرض مثال 4 څه دي داسې تاسې وګورئ هغه صفر کې اتومات ایسته کوي ولې ځکه اکسل دا چې دی د نمبر په توګه ځان سره اخلي یعنې دا نمبر دی او چې کله هم دوی نمبر داسې په ریاضي کې به دا د اکسل چې جوړ دی د ریاضي دپاره جوړ دی کلکولیشن دپاره جوړ دی محاسبې دپاره جوړ دی اکسل داسې فکر کوي چې تاسې هغه کوئ دا ریاضیکي عملي کوئ او په ریاضي کې مونږ قانون دا دی چې د یو عدد چپ اړخ ته چې د څومره صفرونه راشي دا پیدا نه کوي هېڅ معنا نه لري تاسو دا ورته ورکوئ هغه درته یو لیکي نو د دغه ستونزې د حل لپاره تاسو څه شی کوئ تاسې به د دې دا فارمټ نه دی دا سیل کې داسې لګوئ که نه ته لاړ شئ مور ته لاړ شئ همداسې ته بیرته راوړئ ښه نو به څه وکړئ ټیکس به انتخاب کړئ دا ټیکس دا ټیکس به انتخاب ټیکس کې چې دی بیا هر شی شاملېږي اوس داسې دا ختم کړئ بیا سره ولیکه وګورئ صفر کې موجود شو اوس
نو هغه ستونزه به داسې اسانه حل کېږي. زه د ملګرو سره په مشکل کې دا څنګه دا مسله راځي، دا مشکل راځي، څنګه یې حل کړو، هغه په دې طریقه باندې په اسانه حل کېږي ان شاء الله ورسېدی. همدارنګه مونږ یو څه هغه اخلو، یو څه زه فرض کړه تاریخ اخلم، فرض کړه د 12مې میاشتې دا لامل چې داسې ورکړي د اکسل اتومات پوهېږي په دې باندې دا تاسو سره ډېټ دی. اوس تاسو دا اخلئ که نه 12مې میاشتې 14 تاریخ او د 40 تا ول دا روپۍ دا کوم کال دی. زه اوس ورې اتومات 12مې میاشت 14 تاریخ 2040. همدارنګه تاسو نور بل په هغه کې ورته ورکوئ، داسې فارمټونه کې ورته ورکوئ، دا څنګه کولی شئ فارمټونه کې څنګه ورکولی شئ. ورته دلته موږ سره فرض کړه دا ډېټ دی که نه، دې کې اوس موږ سره څو قسمه دي، یو موږ سره شارټ ډېټ دی، یو موږ سره لانګ ډېټ دی. شارټ ډېټ خپل هم دا شو. لانګ ډېټ تاسو سره موږ هم داسې وښیي چې فرایډے ډسمبر 14 2040 دا هغه لانګ ډېټ دی، لانګ حالت دی. همدارنګه موږ سره ارقام دي، دومره ارقام موږ سره لیکل شوي داسې دا دي که نه. په ساینټیفیک طریقه داسې د ارقامو د ښودلو دپاره هلته ورسره ای لیکل کېږي او داسې پورته ورسره توانونه ورکول کېږي. نو که داسې ساینټیفیک طریقه باندې ځان ته شو کوئ که نه، داسې ساینټیفیک طریقه په دې داسې کلیک وکړئ. زه راځم بېرته دا باید ما سره چینج شي. د پلس خانه کې دا ما سره از ټیکس دی فکر کوم، څنګه ټیکس نه دی، کنورټ ټو نمبر داسې وګورئ. دا وګورئ ای جمع 14 دا 1.23. کله چې مونږ د یو څه شي نوري کال اخلو، یو څه شي اخلو، مونږ وایو چې یو نوري کال تقریبا 245 په توان د 10 په توان د دومره، او هغه ارقام پوره مونږ نه شو ویلی. هغه د لنډون په خاطر باندې مونږ په ساینټیفیک طریقه کې څه کوو، دغسې اخر کې ورته لیکو جمع ورسره 14 لیکو. 14 کې دا توان دی، توان دی پورته خلاص، یعنې 14 عدد دی. په ریاضي کې به داسې تر ما ډېر ښه پوهېږي که نه، ریاضي لکه اړوند د ریاضي مسایل دي ټول دا. انشاءالله پوه شوئ. موږ سره په پیس سپیشل کې دا د دې اپشن وروسته د پیس سپیشل چې تاسو ووایئ که نه، تاسو ته به ډېر اسانه شي. بیا به هغه ځینې اپشن چې دی تاسو یې ورباندې پوهېږئ چې دا اوس څه معنی لري. پیس دې کې موږ سره څو اپشن دي، یو د کټ اپشن دی، بل د کاپي اپشن دی. زه به ما سره فرض کړه یو دغه ته به زه یو جلا ټیکس والم، ځکه د فارموله اپلای ده. دا زه غواړم دا ټیکس نه دی، زه فارمټ او کلر او هر څه ته زه ورکول غواړم، ځینې زه راخلم. دا زه کټ کوم دي، دا کټ کوم دلته اچوم، دا زه پیسټ وهم وګوره مالته ماته راغی. که اوس دې کټ کا کاپي کا دلته هم موجود دي، دلته یې ورته واچوه. ته څنګه کنټرول یې ووهه، دلته هم درته اچول کېږي. صحیح ده. دا څنګه کوئ تاسې دغسې د کټ او کاپي ترمنځ فرق همدا شی. یا همدارنګه ته غواړې چې مطلب تاسې هغه اخیستي دي که نه، دا کوم فارمټ ما دې ته ورکړی، دا کلر یې ما ورته ورکړی، هایلایټ مې ورکړی دی، دا زه په دې م اپلای کوم. دلته راشه فارمټ پوینټر ته، په دې باندې کلیک وکړه، دا په دې م اپلای شي. د فارمټ پوینټر کار دا دی چې دې ځای کې څه وي که نه، دا په دې خانه باندې اپلای کېږي، هغې فارمټ ورباندې اپلای کېږي. ورسېدې په دې باندې دا به زه دې ټول کلیر کوم، کلیر آل به ووهم، کلیر آل دا هم زه کلیر کوم. دې اوس به راشم دې باندې به کار وکړو. کاپي او پیسټ سپیشل او دې کې دا کومې کیسې دي، دا به زه کاپي کوم. دا ټیکس ګورې دا دې کې څه کمال دی، دې کې څو خبرې دي. یو خو دې کې فارموله موجوده ده، دوم دا خبره ده چې دا ټیکس به زه لږ بولډ هم کړم. ښه ما سره بولډ هم دی، کلر هم چینج دی او هایلایټ هم لري شاته، او همدارنګه دې ته به زه نه دی داسې بارډر هم آل بارډر ورکړم. دا ګوره ټول بارډر هم لري دا خانه. نو دې زه کاپي کوم، د سپیشل کې داسې ټول څنګه کوم شو کوم دلته. اوس دې ته راځم، دلته پیسټ کوم. د دې او بل کمال دا هم دی، ښه د دې دا ویټ تاسو وګورئ، ویټ زیات دی که نه، د دې کالم پراخوالی زیات دی که نه، دا ټول به تاسو مونږ اپلای کوو. دې ګورئ دې ځای کې تاسو څنګه وکړئ، صرف ساده کاپي ده، کاپي دې واچوله. دې ځای کې تاسو څه شی کولی شئ، فارموله اچولی شئ. فارموله وګورئ داسې د H 2 نه نیول شوې ده تر H 10 پورې، پورته چې څومره خانې دې ځای کې دي که نه، لږ څومره فارموله مونږ استعمال کړې ده دې خانو دپاره، دا هم جمع کړي دي. دې ځای کې تاسې ودرېږئ، په همدومره خانو په شمار باندې پورته خوا تاسو څه کېږي، هغه فارموله اخیستل کېږي. که دې ځای کې تاسې بیا ارقام ولیکئ که نه، دا به څه کېږي، دا به سره اتومات جمع کېږي. ولې چې ځای کې فارموله مونږ سره موجود وه که نه، فارموله څنګه وه مونږ سره، دا مونږ سره موجود وه. تاسې وګورئ فارموله کاپي کېږي تاسو ته. دا زه بېرته ختموم، بیا داسې کاپي کوم، کاپي اخلم، زه راځم
دا د فارمولې د پیسټ کول لپاره دې ځای کې زه ودرېږم ښه دلته دې ځای کې باید زه پیسټ کړم دې ځای کې تاسو څه شو کوي فارمولا او نمبر فارمټ دواړه تاسو شو کوي نمبر فارمټ څه شی دی نمبر فارمټ خو دا اوس مونږ ولوستلو ده نمبر فارمټ دې ته وایي دا زه ټول انتخاب کوم داسې ښه فارمټ لکه دا اوس چې ما ته ورکړي که نه دا کرنسي نه ده زه اوس فرض کړه دا کرنسي انتخابوم وګورئ دا صفر به ترې ختم کړم دواړه دغه ته نمبر فارمټ وایي دا زه دې نه کاپي کوم که نه داسې کاپي اخلم دلته دا پیسټ کومه دا راځم پیسټ سپیشل ته تاسې وګورئ تاسو سره هغه دواړه اخیستل کېږي فارموله هم در سره اخیستل کېږي همدارنګه نمبر فارمټ هم سره اخیستل کېږي فارموله وګورئ موجوده ده ما سره ټول دا څومره دا تاسې ورکړي لاندې فارموله هم سره واخلئ دغه ډالر علامې ته وګورئ د نمبر فارمټ هم سره واخلئ تاسې که په دې طریقه باندې غواړئ چې دا څنګه کوئ کاپي کړئ ځان سره یا بیا دلته راځم دا زه کاپي کوم کنټرول سی ځای کې زه ودرېږم ځای کې دا فارمټ چې دا څنګه کوي دا ساتي فارمټ یې مخکې به صرف مونږ صرف ساده هغه اخیستل که نه اوس تاسې وګورئ فارمټ هم سره موجود دی فارموله هم سره موجوده ده دا به زه نو ایگزامپل کوم داسې ورته وګورئ څنګه دا دی که نه خیال نسته هغه چې کله زه راځم په دې څلور اپشن باندې پوه شوم دا اوس دې ځای کې زه کاپي کوم دا کومه خانه چې ما ځان سره کاپي اخیستې ده که نه ما سره په دې کلیپ بورډ کې موجوده دې ځای کې د کلیپ بورډ کې ما سره د دې څه کاپي موجوده دې ځای کې دا زه بېرته څه غواړم دې ځای کې زه پیسټ کوم نو دې لپاره که دا بارډر ما سره را نه شي که نه صرف ساده ټیکس راشي که ته اوس په دې نورو حالتونو کې کوې دغه دا سره بارډر راځي دی سیل بارډر ته تاسې وګورئ بارډر ته ښکاري او کوی چې دا بارډر را نه شي نو دا دې باندې تاسې کلیک وکړئ تاسو ته بارډر نه راځي ورسره همدارنګه صرف دا تاسې دا اوس وګورئ دا اوس چې زه دا کوم د دې دا کالم ویټ چې دی که دا ډېر کم دی او د دې بل کالم چې ما کاپي اخیستی دی دا ویټ زیات دی که زه غواړم چې دې دا سایز دې سر ته مې انتقال شي ځان سره سم ځان سره انتقال کړي که نه تاسې وګورئ هغه کالم ځان سره هماغونه پراخ کړي نو دا ور سره تاسې پیسټ کوئ داسې به ورسره اچوئ پورته خو ټول ځان سره اخلي هغه نور شي نه که ته دا کاپي کوئ که نه دا ټول ځان سره اخلي خو دې د ویټ دپاره چې دی تاسې به دا یوز کوئ دا پیسټ به تاسې یوز کوئ همدارنګه خپله غټ شي او برابر شي دا وروستی یو چې دی که نه دا ټرانسپوز چې ورته وایي دا دې ته استعمالېږي زه چې دا ټیکس نه ده داسې څومره چې دا ما سره خانې دي که نه زه به تکلیف کوم چې کاپي ختم شي ځای ګورئ دا ما ټولې کاپي کړې دي نه که نه او دې ته زه راغلم زه که غواړم چې دا خانې چې دي ما سره روګانو کې دي دا ډېټا دا زه په کالمونو کې داسې واچوم نو دې دپاره تاسې دا پیسټ استعمالوئ دا داسې وګورئ تاسو به دا ډېټا څنګه کېږي په دې کالمو کې داسې راځي هغه د رو ډېټا کالم درته راشي د دې پیسټ کار دا دی ورس دې په دې باندې ښه دا ځان سره بیا زه کاپي کوم ته زه راځم لیک دا څه شی کېږي لیک دا سره بارډر نه شو کېږي او دا خو وشو په دې کې دا څه کېږي صرف به تا ویلیوس راځي ویلیوس ته څو دي 3,03,000 دي صرف دا ځای کې ویلیو شوله نه ته فارمټ شو نه ته فارموله راغله ځای ګوره فارموله مو سره موجوده مخکې مې چې کله کاپي واخیسته که نه فارموله به مو سره موجوده وه پورته چې کوم عادات سره جمع کړه هغه به اتومات سره جمع کېدل داسې اوس واچوه عادات هېڅ جمع کېږي نه ځکه ته اوس فارموله سره نشته دی نو ساده ویلیو ستاسو دلته راوړي داسې مثلا دا دی که نه زه اوس ځای کې دا کاپي کوم که نه دې ته باندې زه کاپي کوم وګورئ نمبر فارمټ وګورئ د ډالر علامه ورسره راغله ښکاري درته او که وایي چې مکمل ویلیوز دې هم راشي او سورس فارمټینګ دې هم راشي او هماغه ټولر څه دې راشي نو په دې باندې داسې کلیک وکړئ وګورئ مکمل سورس فارمټینګ سره دلته راغی او که چېرته دا هم نه غواړئ که نه مثلا دا زه بېرته څنګه کوم دا زه ختم کړم دې نه زه کاپي کوم او دلته راځم بېرته پیسټ سپیشل ته راځم دا خو وشول دې صرف تاسو سره فارمټ دې انتقالېږي دلته او په دې دویمه خانه کې نه دی دا به تاسو ته لینک جوړېږي لینک په دې داسې کلیک کوئ که نه
تاسو به زت څنګه هغه خانه ته تاسو وړي تاسو ډبل کلیک وکړئ هغه خانه ته انتقالېږي ور هغه سره سلیکټ کېږي داسې یو لینک برابرېږي زه که زه ولاړ یم که نه په دې زه ډبل کلیک کوم ما دا ګوره ته ما دا خانه سلیکټ کړئ دا یو لینک باندې جوړ کړئ دلته وایي پیسټ از ا لینک په توګه درته پیسټ کړئ زه بیا کاپي کوم دې نه زه بیا زه راځم دا اپشن د لینک دی ځکه تاسو غواړئ چې صرف تصویر راوړئ که نه تصویر په شکل سره راوړئ نور هېڅ شی نه دا تصویر په شکل کې داسې ورځ ایمیج درته راشي همدارنګه دا اخرنی اپشن دی تصویر مې یو لینک باندې مې لینک داسې وي ګوره چې په دې باندې داسې کلیک وکړې که نه تاسې به خانې ته وړي اوس خانه چې دی که نه زه سلیکشن یې ختم کړم اوس سلیکټ نه ده که نه تصویر باندې ډبل کلیک کوم وګورئ سلیکټ شو داسې یو لینک یې درته جوړ کړی وي دا تصویر د لینک په شکل داسې راځي د پیس سپیشل کې همدارنګه دې کې یو بل اپشن دی دا پیس سپیشل کې چې دی تاسو سره مخ ته نور راځي زه که چېرته وغواړم دا ما سره داسې لرې ده که نه او اختر را روان دی څومره کارمندان چې دي هر کارمند ته زه څومره اضافه کوم 5000 روپۍ زما د خوا نه څه شی دی آفر دی ورته دا زه ورته څنګه کوم دا ورته اچوم دا به زه یو کلر هم ورکوم داسې هغه به ورکوم دا به ټیکس زیات هم کوم بولډ به هم کوم او منځ ته به یې راوړم داسې 100 روپۍ 5000 روپۍ زه ورته ما سره بس که 100 کارمندان دي هر ته زما د خوا نه د اختر بونس تاسې ورکړئ 5000 روپۍ ټول سره باید اتومات جمع شي دې لپاره باید موږ څه وکړو په دې ځای کلیک کوم که نه دا زه کاپي کوم صحیح شو اوس دا نه دي ټول داسې انتخابوم سمه ده پیس سپیشل ته راځم دا پیس سپیشل کې چې دی که نه لاندې وګوره دلته اپشن دی دغه حال فارمټ او ویل او سودا او دا شي نه دا مونږ په دې ځای کې ورته ولوستل او دې ځای کې ټول موجود دي یو بل سره مطلب بیخي ریلیټډ دي تاسو دا غواړئ که نه چې دا 5000 روپۍ ټول سره جمع کړم نو تاسو به دا اډو وهئ دا لاندې ګورئ اپریشن سلیکټ اور به ټیکس هغه کومه نمبر چې تاسو غواړئ دا به سلیکټ کړئ بیا به دا نور ټول سره انتخاب کړئ په دې باندې زه جمع کول غواړم څه وکړه اډ یې کړه اوکې کړه تاسو وګورئ دا مخکې 20000 وو اوس څو شو 25000 شو دا 15000 سره دا 45000 هر سره 15000 څنګه شو اضافه شو تاسو وګورئ مخکې 20000 وو او اوس 15000 دي مثلا او که زه چېرته غواړم که نه چې دا زه هغه ونه کړم تربیت یې منفي کړم یعنې ما نه مطلب فکر مې کار ونه کړی بېرته دا 15000 ترې کړم پښیمانه شوم په خپل کار باندې سبټراکټ کړی مطلب بیا مې د خپل معاش نه ورته کمې کړئ مخکې 20000 وي که نه زه هم چې دا ځل زما وضعیت جوړ نه دی نو زه به دې 15000 ترې کټ کړم تاسې دلته څه وکړئ سبټراکټ یې کړئ ترې او که بېرته اټکول غواړئ اټکولی هم شي ورباندې درته ورباندې اټ کړئ یک تاسو چې د غواړئ که نه یو ناڅاپه نه دی ستا کاروبار ډېر زیات پرمختګ وکړي دا زه ختموم زه یم چې د څومره خلکو معاشات دي که نه دا ډبل کوم یې ورته ټول دی ډبل کوم دا به تاسو څه کوئ کاپي به یې کوئ داسې او دا ټول یې سلیکټ کړئ ټول یې سلیکټ او څه وکړه په سپیشل ته راشه همدا دا سره 200 کارمندان دي دا 15 شپږ دانې نه دي 200 دانې در سره دي ټول دا غواړي چې ډبل کوئ داسې ملټیپلی ووهه خو که داسې ځانګړو ته یې غواړئ بیا هماغه ځانګړې خانې ورته سلیکټ کړئ اوکې که داسې وګورئ 15000 او 3000 شو 15000 15000 شو 80000 شو داسې بیا چې امر څنګه شو ډبل شو که بیا چاره بس زه نه وم پوه شوی هغې وخت زه څنګه وم فکر مې کار ونه کړو بېرته یې ډیوایډ کړه بېرته یې ډیوایډ کړه او څنګه به شي درته 15000 روپۍ معاش به شي درته او یو به قسمت نه وي کار کړی ښه زه بس تیاری زه هم درنه